السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. دوستانو، نن در سره یو ډېره عبرتناکه قصه شریکوم چې یو شرابي سړي د شراب په نشه کې خپلې ښځې سره څه وکړل او بیا یې ښځې د هغې بدله ترې څنګه واخیسته. ویډیو تر اخره وګورئ. امید لرم چې ستاسو به خوښه شي او تاسو به ترې زده کړه وکړئ. یو شرابي چې هره شپه به ناوخته کور ته راتلو او د راتلو سره به د شرابو په نشه کې ډوب و. یوه شپه چې کله کور ته داخل شو نو بیخي د شرابو په نشه کې بدحاله و چې ښځې د سملاستو تر کوټې پورې یعنی بیډروم ته ورسولو، خو کوټې یا کمرې ته د ننوتو سره سړي د شرابو بوتل هم په ځمکه وغورځولو، مات یې کړو او نږدې د شیشې لوښي چې ورسره و هغه هم لاسونو سره ولګېدل او هغه هم په ځمکه وغورځېدل او مات شول. ښځې چې د خاوند دا حالت ولیدو نو نوره هم پریشانه شوه. هغه یې په بیډ کې سملولو، بوټان یې ترې وویستل او کمبل یې پرې واچوله او د هغې نه وروسته یې د مات شوي بوتل او د ماتو شوو لوښو شیشې جارو کړلې او کوټه یې پاکه کړه. کله چې سهار شو او سړی په هوش کې راغی نو ډېر زیات پریشانه و، ځکه چې هغه فکر کوو چې ښځه به مې راسره بیا جنګ کوي، ځکه چې نور کله به هم کله دا سړی په نشه کې کور ته راغی نو ښځې به یې ورسره جنګ کولو او د دوی به هر وخت په کور کې لانجې روانې وي. خو کله چې ماشوم زوی په سهار کې خپل پلار ته اواز وکړو چې پلارجانه ناشته یعنی د سهار چای تیار ده، راشه چای وڅښه او مور مې ستا د خوښې خوراک هم پوخ کړی دی، هغه هم وخوره. کله چې سړي دا واورېدل نو د ناشتې د میز خوا ته ورغی، ویلیدل چې ډېر ښایسته خوراکونه تیار شوي دي او یو کاغذ هم ورسره لګېدلی دی چې پرې لیکلي دي د زړه سره زه تا سره ډېره زیاته مینه لرم. سړي چې دا هر څه ولیدل ډېر زیات حیران شو او خپل زوی ته یې وویل خیریت خو به وي، مور خو دې پاګله شوې نه ده، ځکه چې نور کله خو دې مور ما سره جنګ کوي، ځکه چې هغه ما ته وایي چې ته هر وخت شراب څکې او د دې له وجې زما او د هغې هر وخت لانجې روانې وي. خو دغه وخت چې سړي دا خبرې کولې نو ښځه یې په کچن کې وه، یعنی د نور خوراک په تیارولو کې مصروفه وه. زوی یې پلار ته وویل چې بیګا کله ته په نشه کې ډوب کور ته راغلی او مور مې ستا نه بوټان ویستل نو تا ورته په نشه کې یو خبره وکړه چې بیبي اخوا شه، زه اخوا دېخوا سړی نه یم، واده کړی یم او ښه ښکلې عزتداره ښځه لرم. په دې خبره مې مور ډېره زیاته خوشحاله ده او د سهار نه واخله تر اوسه پورې ستا تعریفونه کوي او ځکه یې ستا د خوښې خوراک هم پوخ کړی دی. قدرمنو دوستانو، د دې واقعې نه موږ دا درس اخیستلی شو چې هر کله خپلو رشتو کې رښتیني اوسئ او د یو بل قدر وکړئ، یو بل ته دوکه هیڅکله هم مه ورکوئ، نو بیا به دغسې غلطیانې پکې د زړه نه معاف کیږي او کله چې داسې غلطیانې د زړه نه معاف شي نو د ژوند ملګری سمې لارې ته راګرځي، خو په دې شرط چې دواړه یو بل سره مخلص وي او یو بل ته دوکه نه ورکوي. تاسو د دې واقعې په باره کې څه نظر لرئ؟ خپل نظر راسره کمنټ کې خامخا ولیکئ. له نورو تازه په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم، په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.